بیا په حضرموت کې یمن او د حضرت ایوب علیه السلام داسې ویل کېږي چې د حضرت ایوب علیه السلام قبر ده. دا ګنبده چې ده د حضرت ایوب علیه السلام ته منسوب قبر ده او داسې ویل کېږي چې د ایوب علیه السلام چې کله مریض شوی چې الله ورته ویلې هغه چینه هم دلته د لږ وروسته به بیا ورسو نو دا هماغه د ایوب علیه السلام ځای ده. نو والله اعلم چې تاریخي به څومره ثبوت ولري. نو مولوي صاحب ده چې د کونړ د افغانۍ ده او دا بل حاجي صاحب د پکتیکا ده او دا حاجي صاحب د وزیرستان د مسعود د قوم باندې او دا بل حاجي صاحب هم د پکتیکا ده. دی خو د حاجي صاحب سره ملګری ده. نو دلته زیارت او لیدنې ته راغلو. ډېر خوند یې وکړ مازدیګر د بیخي ډېر خوند کوي او بیا الحمدلله د پښتنو یا د افغانانو نه بیخي ډېره مننه چې موږ سره ډېر زیات محبت وکړه. الله دې د دوی ټولو سره ښه وکړي او الله دې نورو خلکو ته چې علمي سفرونو اراده لري دغسې ځایونو ته دې الله دوی راولي.